سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، په دا ویډیو کې تاسو سره د قرآن کریم اړوند 3 غوره اپلیکیشنې شیر کوم چې په مرسته به تاسو وکولی شئ په خپل موبایل کې قرآن کریم تلاوت کړئ او همدارنګه په خپل موبایل کې حفظ او ترجمه ډېر په اسانۍ سره زده کړئ. دا چې څرنګه کولی شئ یا د اپلیکیشنونو ته لاسرسی او لرو معلومات پر دې ویډیو کې در کوم، خو له هغې څخه وړاندې له ټولو ملګرو دا هیله کوم چې دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ او چینل سبسکرایب کړئ. ګرانو ملګرو، ستاسو په یو لایک دا ویډیو کولی شي نور ملګرو پورې ورسیږي، نو د ثواب په خاطر همدې ویډیو ته لایک ورکړئ. ګرانو ملګرو، راځو د ویډیو په طرف. لومړی اپلیکیشن، هغه ملګري چې غواړي په خپل موبایل کې قرآن کریم تلاوت کړي، هغو دپاره غوره اپلیکیشن همدا ده. تاسو کولی شئ د دې اپلیکیشن په مرسته قرآن کریم تلاوت کړئ او سربیره پر دې هر ځای چې ستاسو قرآن کریم تلاوت پای ته ورسیږي، د دوهم ځل دپاره کله چې تاسو همدا اپلیکیشن اوپن کړئ په ریزوم برخې ته به راسئ. دغه اپلیکیشن د هغه ځای څخه پیل کیږي چیرته چې تاسو تلاوت پای ته رسولی و. ګرانو ملګرو، کولی شئ د قرآن کریم یوې خاصې صفحې ته ولاړ شئ او تلاوت وکړئ. پر دې کې مختلفې اپشنې شتون لري، کولی شئ تاسو یې اړوند معلومات ترلاسه کړئ. دوهم اپلیکیشن د هغو ملګرو دپاره ده چې قرآن کریم په یاد او حفظ کوي، هغو دپاره دا غوره اپ ده. کله چې تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ او بیا تاسو خپل تلاوت پیل کړئ، هر ځای چې ستاسو غلطي ترسره شي نو دغه اپلیکیشن تاسو ته په نښه کوي چې پر دغه ځای کې تاسو دا آیات غلط ولوسته. نو دا اپلیکیشن په آنلاین ډول باندې کار کوي. څو ورځې وړاندې یا د اپلیکیشن د سعودي عربستان د یو څو قاریانو لخوا طرح او ډیزاین شو. پر دغه اپلیکیشن کې د AI اپشنونو څخه استفاده شوې. دا ډېر کارونه په آنلاین ډول کوي. ګرانو ملګرو، دوهم اپلیکیشن د هغو ملګرو دپاره ده چې غواړي هم قرآن کریم تلاوت کړي ترڅنګ یې ترجمه یا تفسیر. ملګرو، دغه اپلیکیشن ډېرې زیاتې ځانګړتیاوې لري. کولی شئ قرآن کریم تلاوت کړئ، ترڅنګ تاسو کولی شئ قرآن کریم په آډیو ډول باندې واورئ. او دریم، ګرانو ملګرو، کولی شئ د قرآن کریم ترجمه هم د همدې اپلیکیشن په مرسته باندې زده کړئ. ګرانو ملګرو، دغه اپلیکیشن اوس مهال 7 ژبې لري او په اپلاین ډول باندې کار کوي. اوس راځو چې څرنګه کولی شو یا د اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړو خپل موبایل ته. ګرانو ملګرو، د همدې ویډیو د ډسکریپشن لاندې دلته یو لینک موجود ده د اپلیکیشن په نوم. تاسو به راسئ، پر همدې به کلیک واخلئ او د یاد اپلیکیشنانو لینکونه ترلاسه کولی شئ. بیا هر اپلیکیشن چې تاسو ورته اړتیا درلوده همغه خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. ګرانو ملګرو، که چیرې تاسو ته یو غوره اسلامي اپلیکیشن معلوم وي نو اړوند معلومات یې راکړئ ترڅو راتلونکي ویډیو پرې جوړه کړو او ستاسو په مرسته به یا د اپلیکیشن نورو مسلمانانو ملګرو ته هم ورسیږي. نو زموږ ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که چیرې معلوماتي وه یو لایک ورکړئ او د خپلو نورو دوستانو سره یې شیر کړئ. ملابیږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.